ښه سلامونه ومنئ، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. 4 کاله د جمهوریت د نړېدو تېر سوي دي، بیا هم د جمهوریت یو څو د ګوتو په شمېر سماډر چې په غرب او اروپا کې ډر په ډر او له ډر ګرځي، بیا هم په دې هڅه کې دي چې بیا ځو. نو زه ورته وایم چې تاسو چې ځئ خو هلته باید یو انچ ځمکه مو په لاس کې، نو ځمکه او شی مو په لاس کې نه دی. د دې په کاناډا، امریکا او اروپا کې وروره جانه خپل ټک ټک چلوئ، خپل اوبر چلوئ، ډورډاش کوئ، یو بل ترانسپورټي یو ټرک مرک چلوئ، نور کارونه کوئ. هغه وخت یې ولاړلې. نو او دا سماډر هم څوک دي؟ دا سماډر چې دي یو څو دانې د ګوتو په شمېر باندې هلته چې عسکر به وو چې یا په شینکي کې ګرځئ یا په خاکریز او یا وروره په سنګین او یا داسې په دغه کې شمال په بعضو ولسوالیانو کې به ګرځېدل راګرځېدل. نو دوی اوس بیا غواړي وایي زه افغانستان ازاد وو. نو زه ورته وایم چې سماډرو هغه رینجران او شیان مو چې پاتې دي د هغې اول نه لري چې په کوم کل اردو کې به ټراټونه په راکشي. هغه کلشینکوفونه مو چې پاتې سو، AK-47 او دا نور شیان او غلغلته مو چې پاتې سول اول یې نه لري چې په کوم ځای کې به په کوم کل اردو کې به زړېږي. نو که لارې کښېنئ دلې په دا غرب کې چې 8 میلیونه افغانان دي، د دوی سره په دا ټولنو کې ځان اهل و فصل و وصل کوي. نور د دې د ټیک ټاکي مبارزې د غرتو بابولالو تېر سئ چې بیا زو داسې دی هغسې دی. یو دانه بیا سماډر چې وي هغه سماډر بیا داسې ښه لګیا وي، ته سمې سادات یې پلار دی یا د مور مېړه دی، وایي نوم یې ماخه کښېنه بچو ته هلته یو عسکر وي، سمې سادات هلته یو کومندان و، تیل یې غلا کړه، مرمۍ یې غلا کړه، 100 ټنه خالي وچه ډوډۍ د میوند کل اردو خالي وچه ډوډۍ خرڅه کړې ده، په میلیونو ډالر یې جیب ته واچولې. ترته یې له عسکر وې، وروره جانې له شاکر وې، وروره اوس راغلی. او هر یو هم داسې تاخونیان دي. وایي افغانستان ته ځم، زه ورته څه لپاره ځئ؟ خلک چې وایي د دوی ملي ارزښتونه ارمان بیرغ او د نجونو تعلیم او دا شیان وایي. یا ولا زه 3-4 ځایه ټپي سوی یم وروره جانه، وایي ځم هلته وایي چې ماسې د طالب یا د بل چا وروره جانه یو ښه خبره چا وکړله وایي هغه وژنم، پروا نه کوي طالب دې نه وي، ماسې عام سړی دی وایي چې زه 3-4 ځایه وروره جانه لګېدلی وایي د هغې بدله اخلم. نو خبره دا ده کښېنئ دلې تاسو چې هلته وایي په دښتو په ریګو کې به ګرځېدلی، ډوډۍ کاروانه او وروره جانه لوبیا او ترڅو لغت په ټایم هم نه در رسېدل، مهمات هم نه در رسېدل، حمایوي قوه هم نه در رسېدله، کشفي ارګانونه هم نه درلودل. یو زوړ رینجر به په دوړ به لړلي وی، یو کلاشینکوف. خو کلاشینکوف کارمان یو 4 کاله مو تېر کړي، یو کال بل تېر کوي. هغه خلک چې په امریکا کې دي کلیرنس په لاس سره راوړئ وروره جانه، بیا که ونیسئ یو دانه رانیسئ په پیسو ولمارټ او دغه ځایو کې خرڅېږي. یو دانه رانیسئ وروره جان، نور خو اوبر چلوئ، زه در باندې خبر یم 95% اوبر ډریوران هستئ، ډورډاش کوئ، خو بیا هم هلته د مخکې سیټ کې به ایښئ، هغه پایه به مو ورباندې چاغئ. او بل دغه کیسې مه کوئ چې په اوبر کې سواري پورته کوي چې ولا I was a commander in Afghanistan and bla bla bla، زه د بریګیډ کومندان وم یا زه د بټالین کومندان وم. دا غرتې بابولانې مه ولئ، ځکه دلته د خارجیانو د پورې خان دي. او بله خبره دا ده چې د امریکا او د کاناډا د امیګریشن د قانون په اساس باندې هغه چا چې د افغانستان په پولیسو اردو کې کار کړي هغه په وار کریمینل کې راځي. ځکه ستاسو خو ویډیوګانې شیان راوتل چې تاسو عام خلک به مو په ټانګانو تړلي وو وروره جان، د طالب د نامه لاندې کشول به مو په پاخه ډمبر باندې. نو هغه خلک یاستئ غواړئ که دلته عزت پیدا کوي، ابرو پیدا کوي، قدر پیدا کوي، که لارې په بچیانو ښه تعلیمونه وکړئ، خرې پیسې وګټئ. دا وروره جانه نه منیک په سمې سادات شل کې، نه ولاک په بل ډرله وشل کې. هلته وروره جانه غټ ګونډګان وتښتېدل، جنرال دوستم وتښتېدی وروره جانه چې د مجاهدینو نظام، د خلقیانو د پرچمیانو نظام، جمهوریت ټولې چورکې ویې خوړې. سیاب دې ولاړی وروره جانه، تانور دې ولاړی. تاسې کوچني سماډر ډر په ډر دلته اوبر سواري پورته کلته یې تاکه، دلته یې پورته کلته یې تاکه، برای نو $15 سواري ویسې وروره جانه 5-6 کرملاغه ورته خورې. که لارې کښېنئ خپل ژوند سم کوئ، خرې پیسې وګټئ. نو دا نه د ولاکه د ملي ارزښت په کیسه کې هسئ، نه د بیرغ په کیسه کې هسئ، نه د نجونو د تعلیم په کیسه کې هسئ. که وایي دا به په 21 کال کې کړي وای. بعضې مدني فعالان او خبریالان چې له افغانستان نه راغلي دي چې هلته
په 10 کاناډي ډالره باندې به غره ښکاره کوله. هغه اوس دلته راغلي دي د افغانستان غټ مبحثین دي وروره جانه، غټ سیاسون دي وروره جانه، کله تورۍ کونې راپورته کړې، ورته وایي ته څنګه تر باغو واړولې، ته لاندې وې که هغه سربیر و، د کونې کوتر دې څونه دی و، داسې و، د طالب ډګه څونه وه. کښېنئ بې حیا خلکو، مه ځانونه شرموئ، مه وروره جانه نور افغانان چې 15 میلیونه په افغانستان کې مه هغه شرموئ، مه 8 میلیونه چې په خارج کې دا شرموئ. نو دا مې دو شعر کې چې دا یو څو د ګوتو په شمار هغه عسکر، ته پخوا هم عسکر وې چې بیا ولاړ سې بیا به عسکر یې. نو اوس که سمیع سادات وي، خو سمیع سادات هغه دی په ورجینیا کې د CIA هغه د سنټرل مرکزي دفتر سره په بغل کې کور نیولی، 8,000 امریکایي ډالر کرایه ورکوي. چې ما چې غږ کې چې د ما د CIA د مرکز غږ ورباندې وکړي چې وایي سمیګیه، دی ورته مایکل والټر سړی بس یې ورکې نه کوو، کیلون برابر دی، څنګه دي یاران، څنګه دي کیسې، څنګه دي یو شی مې رسېږي، یو بیر مې الکول رسېږي. کښېنئ غلغل مه کېږئ، خپل ځانونه وپېژنئ ورور جانه. په دې ټیک ټاک په غرتو بابولالو ګوزې ولا اکثر سمه کوي. ایله وروره جانه دلته اوس په غربي نړۍ کې ناسته یا دې په غولې کوس سندرې وایاست، کله د توري په کونه باندې سندرې وایاست. د دې شیان تېر سئ. دا ویډیو شیر کې دا د څه د ښه والي په خاطر درته وایم. نو ایله سماډر مه کېږئ، خپل اوبر چلوئ. مننه، ښه وخت.